د میلمستیا متعلق آداب د ذکر کو چې څوک چاله دعوت ورکی د د دپاره شریعت کې څه پکار دي که بې دعوته یو سړی په لار تېرېده او د میلمه که دی به بیا څه کوي او میلمه ته چې حضور پاک هم آداب ښودلي دي د هغې څه طریقه ده رسول الله مبارک فرمایي چې د چا په الله او په آخرت ایمانی الله مني او دی د آخرت ورځ مني نو د میلمه د سره د ښه سلوک وکړي فلیکرم ضیفه د میلمه عزت دی وکړي اکرام ښه خوی دی ورسره استعمال کړي ښه ډوډۍ دی پرې وخوري د سخا نه دی کار والي د میلمه عزت وکړه تندې به ورته نه ترې وکړي او بیا فرمای جایزته یوم ولیلة یو شواروز د د لومبې میلمستیا ده هغې ته عربی کې جایزه ویل کېږي دا د د راتلو یو بدل دی نو علما دوه معنی کوي بعضې علما وایي چې لومبی ورځ چې راغې دي سینګ غرمې له راغې ماښام له راغې یا شواروز ستا سره تېروي نو د ده له به چې څه تیاري وي هغه د یاري پښتانه وایي جایزه د هغه د راتلو بدل تکلف ولا مه کوه بچې څه تیاري هغه شی پې وخوره میلمه دې په دې نه خفه کېږي ولې ځکه دې وخت کې به اوس دې غریب په تیاره پې رالی کم خوا منډې تړې به وایي بیبي به یا کور وي یا بني کیدی شي څوک غم خادی لتلی یا کویم نو دې وخت کې بازار کې به یا څه شي وي یا بني بعضې علما دا معنا کوي چې تیار چې سي پې وخوره او بعضې د دې بله معنا کوي د دې هغه مقابل معنا کوي چې نه په لومبی ورځ وله ښه میلمستیا وکړه جایزته یوم ولیلة ښه میلمستیا وله وکړه ځکه لومبی ورځ یې ده پته نشته چې دویمې درېمې ته ایسارېږي که نه ایسارېږي پر تکلف چې ستاسو وسي نو د تکلف سره برابر میلمستیا وله وکړه والضیافة ثلاثة ایام او دې نه پس که هغه ایسارېده 3 ورځې وله میلمستیا ورکړه که په لومبی ورځ دی وله ماحضر چې څه حاضر ور دې کړل نو په دویمه او درېیمه بیا وروستو 3 ورځې وله لږه مناسب میلمستیا چې څه ته وایي اوله ورکړه یا که په لومبی ورځ دی وله ښه ډوډۍ ورکړه او تکلف دې وکړه نو بیا 3 ورځې عامه میلمستیا ورکړه وما بعد ذلك فهو صدقة او 3 ورځو نه پس بیا ستا خوښه د 4 ورځې شوې لومبی ورځ او بیا 3 نورې 4مه ورځ ستا خوښه ده صدقه او خیرات دی که ورته وی چې ورکې هم او که نه ورکې هم پروا نشته هلته میلمه ته څه وایي ولا یسوي هغه ته وایي میلمه ته چې لا یحل له ان یسوي عنده وختي الفاظ معنی لږ ګډوډ شو ولا یحل له ان یسوي عنده میلمه له حلال نه دي چې پې دیره شي حتی یحرجه یا یحرجه چې دې په تکلیف او په حرج کې واقع نه کړي داسې به هم نه کوي دواړو ته آداب ښیي تا ته آداب ښیي چې میلمه سره به څنګه کې او هغه ته آداب ښیي چې کوم میلمه دی ګورې زیات به نه دیره کېږي زما وروڼو مخکې زمانه کې به داسې وه اوس خو مواصلات ډېر شو ګاډي موټرې او موټرسایکلې چا کر څوک شپې نه کوي اوس میلمه یو وخت له راشي او بیا ځي د هر چا مصروفیات ډېر زیات شوي دي مخکې دا مصروفیات کم و د مشرانو ته کم پته وه که د عمرزو د عثمانزو د 400 رشته داران به هم چا کره رالل نو 5 او 6 ورځې به دیره د دعاوې نه چې به کوم میلمانه به رالل نو هفته به دیره و خامخا او که څوک به د دې ځای نه پېښور ته هم چا کره لاړل نو یوه هفته خو به لازمن دیره نور به هم زیات دیره ولې د ټانګو تلل به پیاده تلل به هر وخت به څوک تللی نه شو میلمه ته به خلک خوشحاله و دا دونه تکلفات او قصې پیسې نه وې او د خلکو دا دونه کارونه هم نه دومره نوکرۍ وې او نه دا دومره قصې پیسې وې نو خلک به خلکو کره په میاشتو قسم دی په میاشتو به خلکو یو بل کره دیره به په میاشتو زمونږ یو نیا وه د ګړي کپورې مازو ګړی زما د پلار مور وه دا مازو ګړی نه دلته راواده شوې وه نو امون به مازو ګړی ته لاړو میاشت 20 ورځې به هم تېرولې هغوی چې به دلته رالل یو میاشت به دلته کې دیرو خوشحاله به یو بل ته خفګان بنو د یو بل نه بنو خپ او خوشحاله کېدل به دغه د رسول الله مبارک زمانه کې ما قصې اوس خو هغه شی نشته
اوس خو چې لاړ شي چې اوس که نه بس تلواره مې دلته مېلمانه مې را روان دي هلته دوکان خالي دی هلته پلان کې دی په موټرسایکل منډه ده او ترړه ده اوس هغه وختونه نشته او نه چا کره څوک شپې کوي او مخکې به مېلمانه وداسې دې ځای نه به خلک لاړل پېښور ته دیره به یو بل کره نو هغه اوس هم که هغسې څوک کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې آداب ښیي یو خبره دې ځای کې ستاسو مخکې کومه ده چې لومبی مېلمستیا چا کړې ده شعب الایمان هغې کې یو حدیث دی چې ان اول ما ضیف الضیف ان اول ما لومبی هغه چې د مېلمستیا کړې ده هغه څوک دی حضرت ابراهیم علیه السلام دی لومبی د مېلمستیا ابراهیم علیه السلام کړې ده او څنګه مېلمستیا به یې کوله ابراهیم علیه السلام به بغیر د مېلمنو روټۍ نه خوړه او فرشتې راغلي وي انساني شکل کې د لوط علیه السلام د قوم تبیله تللې او هغه فرشتې د انسانانو په شکل کې راغلي ابراهیم علیه السلام له نو څنګه مېلمستیا وله وکړه داسې نه لکه زموږ ستاسو مېلمستیا څه فما لبس ان جاء بعجل حنیز فورا یې وله سخیر وید که ګډو چیلیم نه سخی ولا رالال کو او هغې ولا روید که حنیز محنوز روید شوی لکه په سکرو باندې چې سړی د میلمه دپاره خوراک روید کوي دقسې ولا روید کو میلمنو ته کېښود دې ته میلمستیا زموږ څه میلمستې میلمه به راشي او د چای وخت یا د ډوډۍ وخته نو موږ به زر ورته ووایو هلکه څنګه چل دی تورې بس کې که شنې بس کې به دا ټیزن ست دی یہ ته څه ویلې کېږي ټیزن ست تورې بس کې کشنې بس کې هلکه که ډوډۍ وخت نی نو توره چای ده قانون دا دی او که ډوډۍ دې وخوړه د هغې نه پس شنه چای ده په ناره څوک شنې څکي په ناره خو مونږ چې د شنه نه رلی او بشیرجان ته که د شنه چای کېښوده نو وینې خو یې نه خو داسې لته به ورکړي چې چارک به غونډ در باندې در واړی دې خو شنه چای په چایو کې اړوي حسابی نه نه څکي ما ته پته یې مخامخ ناست دی هلکه شنه پکې شته نشته جنت کې به د پیو نهرونه به نو چې پی نهري نو په شنه څوک څه کوي چې پی هلته پی بیږي او شاد بیږي بهر کې زمارونو خلاصه د خبرې دا ده چې لومبی مېلمستیا حضرت ابراهیم علیه السلام کړې ده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی ښکلی طعام کم یو دی مخ میلمه ته تندی راتریو کړي پیغمبر مبارک فرمایي احب الطعام الى الله ما کثرت علیه الایادی احب الطعام الى الله ما کثرت علیه الایادی وی د خدای پریز هغه طعام بهتر دی چې ګڼ خلک پې کیني په یو ځای خوري ګڼ خلک کیني نو یو یې دا معنا هم ده چې په کور کې ټول یو ځای شي او په یو تال باندې روټۍ خوري یو یې دا معنا هم شو کثرت علیه الایاد ډېر لاسونه پې راجمع شي ډېر لاسونه نو دا هم خوند کوي خوندوره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جومات نه بار یو غټه کاسه پرته وه دا به ستاسو به زموږ د خلکو به څه میلمستیا غټه کاسه به پرته وه لویه کاسه جفنه لویه کاسه هغې کې به څه و خبرې هغې کې به یو اوښ حلال که او د ابې پکې غونډ ور واچو پوخ به یې که او د هغې خوروا به وه او صحابه به راتلل شل لس دېرش یو ځای به یې ډوډۍ خوړه پاسېدل به نور به راتلل خوړه به پاسېدل به نور به راتلل خوړه به پاسېدل به دومره غټه کاسه اوس هم په عربو کې دا رواج دی هغوی په دې وړو پلیټونو ملیټونو کې روټۍ نه خوري عربو ته دا څو ګورئ د هغوی رواج اوس هم دا دی غټ غټ خانکونه یا خانکونه منځ کې کېږدي او پنځه شپږ کسې راتاو شو په شریکه پکې روټۍ خوري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما اکل فی سکرجا په دې وړو پلیټونو کې رسول الله مبارک هم خوراک نه دی کړی دا نه چې دا وړو پلیټونو کې خوراک ګناه ده ګناه پکې نه ده هغه زمانه کې رواج ده او بل دا چې په یو ځای په شریکه خورې نو ټول خلک په خوند روټۍ وخوري مزیداره روټۍ وي هر څه یو ځای شي مکس شي او هغه خوندوره مي مزیداره مي یو بل سره مینه محبت هم پیدا شي د یو بل جوټه هم پکې وخوړلی شي د یو بل لاس هم لاس سره وجنګېږي د یو بل عزت هم پکې شي او یو ته وي دا تو خوره بل ته شي ورمخکې کې دا تو خوره په شریکه وخوري نو خوندور هم ده نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب الطعام الی الله ما کثرت علیه الایادی یا کور کې په شریکه چې خوراک کوئ په ګڼه کوئ یو ځای کینې په شریکه خورئ او یا دا چې میلمانه راوغواړئ چې لاسونه ګڼ شي نو خوراک ورسره کوئ دا یو
حضرت انس فرمائی دا انس قول دے دا ډیر عجیبه دی ان زکات الرجل فی دائره ان زکات الرجل فی داره ان یجعل فیها بیتا للضیافه لکه د انسان د مال زکات دا دی چې تبا هغه 40 روپۍ ورکې مثلا د بدن زکات دا دی چې صدقه فطر او سرسایه به ورکې د کور زکات څه دی یو کور جوړی هغې کې هم زکات پکار دی د هغې زکات حضرت انس وی دا دی چې یو کوټه پکې میلمستیا له مستقله جوړه کا چې میلمانه دې راځي او په هغې کې روټۍ خوري دا د حضرت انس قول دی زکات البیت زکات الرجل فی داره ان یجعل فیها بیتا للضیافه حضرت انس فرمائی یو پکې جوړه کړه اوس زما رونو میلمستیا چې ته کې د میلمه د کوربه دپاره هم یو آداب ضروري دي یو دا دی چې حلال طعام به پخې په میلمنو به حلال شی خوري حرام به پې نه خوري حلال به خوري حلالو کې برکت دی حرامو کې برکت نشته حلال رزق چې خوري د حلالو ډیر لوی خیر دی په حلال رزق کې حرام سړی حضرت انس رضی اللہ عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابی دی 10 کاله د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړی دی یو ځل حضور پاک ته عرض وکړه الله رسول ما ته داسې دعا وکړه چې ما الله مستجاب الدعوات کی ناشنا دعا ده چې زه څه غواړم چې خدای پاک هغه څه کوي حالانکه دته رسول الله مبارک درې دعاګانې کړې دي مور راوسته ام سلیم او رسول الله مبارک ته کېنو او ورته وایي انیس خادمک دا انس ګوټې د خدمت کوي فادعو الله له د خدای نه در لپاره سوال وکړه نو رسول الله مبارک ولا داسې دعا وغوښته اللهم بارک له فی عمره وماله وولده خدای عمر کې مولا برکت واچوه مال کې مولا برکت واچوه او بچو کې مولا برکت واچوه نو هغه دعا د پیغمبر مبارک قبوله شو اخره کې دی بصرې ته تللی دی او دا حضرت انس په بصره کې آخر من مات من الصحابة بالبصرة په بصره کې اخیری صحابي دا وفات شوی دی په بصره کې او د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم صحابه سره ملاقات شوی یو پکې حضرت انس ابن مالک دی نو دی وی د حضور پاک دعا راته ولګېده وی د خلکو باغونه په کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي مال کې برکت دا شو او په عمر کې برکت څه دی وی سلو تقریب بلکې سلو نه وړېدلې ما نه مې غاښ پرېوتې دی نه مې ګیره لاس سپینه شوې ده دا د عمر برکت ټیک ټاک هم برابر او اولاد کې برکت څه دی وی تر اوسه پورې ما 2 کم سل بچین وسی ولیدل 2 کم سل بچین وسی مې ولیدل او نور دې پکې خدای خیر واچي چې نور څونه را روان دا برکت نو هغه حضور پاک نه بل سوال کوي الله رسول ما ته داسې سوال وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم چې زما دعا قبلیږي چې زه څه دعا کوم چې الله قبلی رسول الله مبارک ورته عجیبه لفظ وایي تاسو ته هم وایم که کم انسان وي زری مستجاب الدعوات شم زما کومه دعا کوم قبلیږي نو دا ټکی دی هر سړی د دې اهل ګرځېدی شي هر سړی له مستجاب الدعوات ګرځېدی شي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي وی حلال وګټه او حلال وخوره بس حلال کماو اور حلال کاو حلال وګټه او حلال وخوره بس ولې چې کم انسان ترغیب و ترهیب کې د منذری علی کی چې کم انسان حراما وړی وخوري حراما وړی یون وړی 40 ورځو پورې د دعا نه قبلیږي بس خبره خلاصه مونږ چغې وو کنه الله زمونږ دعا نه قبلیږي زنانه چغې وي زمونږ دعا نه قبلیږي سړي چغې وي چې تهجد او د پاسېدم د دعا مې خلش نه شوه نه قبلیږي سوره یاسین حاجت پوره کېږي هغه لولم دعا نه قبلیږي سار او ماښام خدای ته چغې وام دعا حضرت موسی علیه السلام په لاره روان دی جلیل القدر پیغمبر دی او یو سړی لګیا دی دعاګانې کوي او داسې دوا دې سړي شروع کړې ده چې جاړي او ګیره ټوله د اوښکو نه ډکه ده او د الله صفتونه کوي یا الله یا الله یا الله ته مهربانې خدایه ته دعا قبلې الله زه محتاج یم ستا چاته دا د خدای صفتونه او لګیا دی رب العالمین ته حضرت موسی علیه السلام شاته ودرېده چې دا سړی خو زما امتي دی زه خو یې لا نیم لیدلې خو چې دې دعا کوي زه پې امین ویم دا قبلېدو ولا دعا تا به څنګه خدای نه قبلوي دې جړا ته وګوره دې لاس چې دا وجود یې رپي د الله د یارې نه دې رپېدلو ته وګوره
د چغو ته وګوره او یوازې لګیا د سوکشته د نو باندې ته صحرا ته روتې د خدای ته چغې وایي شکل هم دا غریبه او دا جزای جوړ کړی دی او شکل شاته ورته غلې غوندې ودرېده چې دی دعا کوي زه به پې آمین ویما فورا جبریل علیه السلام راغی موسی څه چل دی وی د دې سړي دوا ته حیران شوم د دې جړا ته حیران شوم عجزۍ ته او رپېدو ته او چغو ته او د بیریا دعاګانو ته دته ودرېدم چې دی دعا کوي زه به پې امین ویم قبلېږي راځه وی د ده نه قبلېږي راځه ته شا به د ده نه قبلېږي ولې نه قبلېږي وی حرامې ګېډه کې پراته دي جامع چې اچولې د هغه حرامه ده کم ځای کې چې اوسېږي هغه هم حرام دی بس خبره خلاصه جامه حرامه خېټه کې حرام او کم کور کې چې اوسېږي هغه حرام وایي دي چغې کنه خدای ته نه قبلېږي خبره خلاصه شو نو که ځان نه مستجاب الدعوات جوړول غواړي چې زما دعا دې قبوله شي او زه کومه دعا کوم خدای قبوله کړي حرام پرېږده بس توبه وباسه د حرامونه ځکه رسول الله مبارک فرمایي هغه لحم نبت من سحت چې کومه غوښه د حرامو نه زرغونه ده فالنار اولا دې سره اولا بها دې سره اور لایق دی بس خبره خلاص حرام خرڅه شي حلال رزق خوره دعا به د خدای قبلې حلال جامه اچوه دعا به د خدای قبلې حلال کور کې اوسېږه دعا به د خدای قبلې او که د حرام خوري کې په قلار کې نه فریادونه مه کوه زما دعا کوم او نه قبلېږي دعا کوم او نه قبلېږي دعا کوم او نه قبلېږي څه به قبوله شي غوا باندې ټوله ورځ پردی ګیا خورې پردی شوتل پې خورې په میخه باندې ټوله پردی بوساړه د شپې راوړې هغه پې خورې خشاک باندې چې اور بلې ټوله ورځ پردي خشاک راوړې هغه پې خورې د سړک بوټي وې هغه راوړې بل خورې هغه پې راوړې کم ځای نه به قبوله شي قبلېږي شپې وځي او سبزی پردی کېدې پردو وږو له ننوځي او چې دا دسماتې کوم او دوه درې رامات کې جیب کې واچوي په بچو یې مخورې په خپله یې مخورې څه پې مه خوره که نه مه دا لوږې خو نه مرې قبر له به نه ځي ته اخرت له به نه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی الله رسوله که زه د الله په لار کې وجنګېږم مقبلا غیر مدبر مخ په مخ شات کېږم هم نه کم خوا به ځم وایي جنت چې دا سړی لاړ حضور پاک صحابي ورولېږي دا سړی راواړوئ ردوه راویړوئ چې راوسته وی تاسو وی مې که د الله لار کې د کافرو سره وجنګېږم مخ په مخ او شاکوم هم نه نو ماله به خدای څه راکړي تا وی جنت وی نه یو خبره واوره وی که د الله په لار کې مخ په مخ وجنګېدې الله لار کې کافرو سره او شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي اگر چې بیا نه جمدي کېږي بیا د خدای جمدي کو بیا دغسې وجنګېږي او بیا شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي او بیا هم دغسې وجنګېدی الله د رضا دپاره کافرو سره او بیا شهید شوې هله به جنت ته ځې چې پردې قرض در باندې ني او چې دومره دا ګوته مبارکه داسې کړه چې دومره پردې حق در باندې پورې جنت ته نشې تلې الان جبریل اوس جبریل راغی وقال لي هکذا ماته دا خبره وکړه څونه حرام خوري څومره مونږ حرام ښځې دپاره والله که دې پکار شي خویندو دپاره زما په رب که دې پکار شي یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه خود قیامت په ورځ به یو بل نه تښتي هغه بچې به دې پکارېږي چې حلاله دې وله وګټه او ده پې علم وکړو او ده پې قرآن وو او دې د قرآن تلاوت کړي او تا نه پاتې شو دې منځونه او دسونو ذکرونه کوي دا نور دې نه پکارېږي ځان له ولې خیرت خرابې د پردو دپاره هلته نه پکارېږي او چې لال مړ شو به دغه څلوېښتي مالوېښتي د خلکو د خاطره کې در پسې وکړه چې خلک وایي پلار پسې ډو خیراتونه هم څلوېښتی شریعت کې نشته نه جمعې شته او نه څلوېښتی شته او نه پکې درې شته دا هم په شریعت کې نشته خیرات هر وخت کولی شي او هر ځای کې کولی شي او دا مخصوص چې مونږ کو دا په شریعت کې نشته دا نه صحابو کړي او نه رسول الله مبارک کړي او مونږ خلک یې څه لکو مونږ ډېرو خلکو ته وایه لکه غریب یې مه کوه داس خاتون او دا شی مه کوه وی خلک وایي چې اړو د پلار دپاره اړو څه ونه کړل دا به ریا تشوار سره ډب ته وغورځېدل زمارونو لومبی خبره د حلالو قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي خطبات حکیم الاسلام کې وی په دیوبند کې مدرسې سره خوا کې یو میا صاحب و شاجي به ورته وی ګیا به خرڅوله ګیا والا شاجي صاحب هغه به څه چل کو هغه به کال کې یو ځل د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کوله
د دارالعلوم دیوبند هغه استادان چې هر یو په خپل زمانه کې د خدای ولی هر یو محدث مفسر داعی الی الله د تصوف لوی امام هر یو هغې له به ډوډۍ کوله څه به په ډوډۍ کې غریب سړی و غریبه هغه به څه چل کو ګیا به خرڅه کړه چې څه ګټه به شو څه ګټه به وه به په درې ځایه کړه یو ځای به په خپلو بچو په خپله وخوړه یو کونډه ترور و هغه به یې غېله ولېږله او یو به یې ساتله نو چې جمع به یې کړه نو کال پس به یې په دارالعلوم دیوبند استادانو له روټۍ کوله هغې کې به وایي څه غوښې او چرګان او وریجې قورمې به پکې نه وې څه معمولي غوندې خورا او څه سبزي مبزي چې د هغه د غریب به سوه ثوابه و معمولي شی به قسم په خدای قاری طیب وی مونږ به یو کال د شاجي د ډوډۍ انتظار کوو چې کله به ډوډۍ راځي دا خوره سپوره خوروا او سبزي دا شیدونه به نور بس نو وی دا ولې وی چې مونږ به هغه روټۍ وخوړه هغې کې به کم برکت و نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې د هغې روټۍ برکات او آثار لیدل هغه انوارات به م لیدل شاجي صاحب دا حصه دی حلاله ډوډۍ مونږ به سترګو باندې لیدل چې کم برکات پرې راورېږي مونږ به لکې د مارونو یو خبره تاسو ته وکړه مونږ چې خوراک کوو ښکلی خوراک کوو خراب نه کوو که نه ولې چې خراب خوراک وکړو خو وجود د تاوان ورکوي خېټه دستونه لګوي که زهریله خوراک یې سړی وجني کینسر لګوي نورې بیمارۍ پیدا کوي نو مونږ کوشش کوو چې مونږه صفا خوراک وکړو پاک خوراک وکړو ګند ونه خورو څښاک غوښه ونه خورو صفا غوښه وخورو او ښه شی وخورو ولې خراب خورو وجود له نقصان رسوي ښه خورو وجود له طاقت ورکوي دقه رنګې حرام روح له نقصان ورکوي او حلال روح له فایده ورکوي دا فرق شو حلال چې خوري روح به د طاقتمن کېږي روح به د خوشحالیږي او چې روح طاقتمن شو نو عبادت ته به د شوق پیدا کېږي په تلاوت به نه تنګېږي په لمونځ به نه تنګېږي په ذکر به نه تنګېږي حلالو دا برکت او چې حرام خوري روح ناجوړه شو روح بیمار شو لکه زهر چې خوري وجود بیماریږي په روح د زهر وخوړل زهر چې زهر دې پې خوړل نو دا روح بیمار شو بیا به د مونځ ته هم شوق نی روجې ته به دې هم شوق نی عبادت ته به دې هم شوق نی بیا خلک وایي یاره جي مونځ ته مې شوق نه کېږي یاره جي تلاوت ته مې شوق بلکل نشته یاره جي مانځله نشم پاسېدی یاره جي تلاوت نشم کولی ولې مال حرام دی روح ناجوړه دی روح بیمار دی نو شاجي صاحب دغه سړی حلال یو ځل وایي چې تا یو تانهدار راغلی ور قسمه خلک یې په دې تانهدارانو کې ښه خلک هم شته پاک هم شته مونږ په دې پولیس والا کې داسې لیدلي دي چې توبې وباسي زور نیکان خلک خو هر قسمه پکې شته لکه هر ډله کې دا خلک شته هغه راغی او شاجي صاحبه د هغه قانون به ده چې ګیا به یې سینګ راوړه نو هر چا به د هغه ګیا غېشته ده که ګیا به یې ښه مو ډېره به م وه نو بس د هغه قانون ده چې چا به پې لومبې لاس کېښود ګیا به د هغه وه تانهدار صاحب راغی او میاں صاحب او شاہ جی صاحب میرے گھر پہنچاؤ لے جاؤ دادا ماں کورتے اوس مجبورہ شو غریب گیا اوڑا بے پیسو مفت لاړ تانهدار صاحب چې د شپې کور ته لاړ ښځه ورته وایي دا گیا د چا نه اخېستله وایي دا هغه میاں صاحب دی وایي دا گیا خو اس نه خوري مونږ خو تا چې مخ سنډې نه خوري نن خو اس نار ولاړ دی ولې به دا خو هغه شاجي صاحب خو هغه میاں صاحب په گیا خو خلک جګړې کوي او ته وایې چې اس نه خوري وایي راشه واچوه بس فوراً یې سپی ولېږه او راویې غوښته شاجي صاحب دا د گیا څه ګندې راوړی دی څه دې پکې اچولی دي بوی کوي اس ورته پوزه سړني نږدې کېږي هم نه هغه ورته وایي تانهدار صاحب پیسې راکوه بخوري پیسې دے دو تو کھائے گا پیسې ورکوه اوس به خوراک وخوري خدام پکې شته وایي دا خو پکې لازمي خبره ده هغه پیسو په دومره پیسې واغې شاجي صاحب جیب کې واچولې اس یې راوسوته یې وتړه او اس یې داسې په کوناټي ډب ورکړه وایي بچې خورا بیټا کاو مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی اس خوراک شروع کو گیا باندې بیا مړېده نه حلال خوراک کې بیا دا برکت نو لومبۍ خبره به دی چې میلمه له کله میلمستیا کې نو حرام به پې نه خورې حلال به پې خورې دا یوه خبره شوه دویم بسی په خپله به م حلال په میلمه دې م حلال وخوړه دویم څه دي دویم دا چې ښه خوراک به پې خورې هسې نه لکه ډېر خلک داسې وي کور کې ښه تیل استعمالوي او میلمه دپاره مړی دا ور واچوه یاره هسې میلمه د میلمستیا ده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ځان له څه خوښی بل له به خوښی
ما ته پته ده زما وروڼو من خلک بوځي که نه دې ودونو له او یې دوا وکړه دیګ باندې نو چې څوک هم واده کوي او یا خیرات کوي نو کم غوړي په بازار کې یې چې د ټولو نه بیکار او خراب غوړي بس کمزورې غوړي خراب دا ټول خلک خو دا زړو بیماران هم دې کړل دا بلډ پریشر بیماری په خلکو هم دې راوسته او یک چاینا مساله راواړه پکې ور واچوه چاینا پکې ورول هغه ترسکونه او ډل پکې ورولي ډل والی پکې واچي دې سره روجي ترسکونه کېږي ترسکونه شي روجي او د غوړو پکې سیلاب ودرې سیلاب چرچې پخی د چې غوړو سیلاب پکې ولاړي داسې بغیر د غوړو نه څوک پخی نه دا تو خوړه نو زهر دی او خوړل ټول زهر होटल ته بوزي होटल کې به روټه خوري ټیک د هوټلو کې خیر روټه وي خو د پیښور کې هوټل د چا بوتلم دا افتتاح نو میناله ډېر مخکنه خبره ده وی د هوټل افتتاح ده او راشد داسې هوټل دی چې نن سبا ته سیکرټریانو ډایرکټرانو لا ډوډۍ ځي مې قیمتي هوټل بلا دنیا پر راماتي او خلق ټلیفون باندې روټه ځي دا ویل هوټل دی د چې ورلم د بدر شامت ناغه د پخلی دی ته مې سر ورتاک چې هلته ورلم او مې کتل دا بیکاره غوړي دا سخا غوړي دا پراتو بیکاره تیل چې دا پکوان کې کم بیکاره پکواني دغه تیل پراتو او چې هغه خلکو ته مې وکتل چا چې لوګان ملوګان پرې کول او غوښې مخې پرې کولې نو دا خولې ترې روانې وې په پوزه به یې کلس نارې کړی وه هغې لاس به یې پکې ومانډه یاره مې دا به خوري څوک دا به خوري څوک مونږ بار ډبو ته ګورو ډبې خشته دی چې د پخوا زمانه کې زه لا طالب وم زما اوخې په دې دغه کې یو ځای ته لاړم دی ریپور ته رشاتلی وم ښه دا مې بله خبره یاده شوه ریپور ته چا بوتلم نو ما ته ویې دلته راشه اچار کارخانه ده چې د دې سیلو کې اچار به م یوسې ځان سره اچار کارخانه به م وګورم ما ښه لال به شو یا کارخانې ته ورغلم هغې کې ښه مزېدارې کمرې وې او پکې هالونه جوړ کړي وو اچار یې پکې جوړو او مزدورانو لیبرو ډبیو په مشین به ډبي بندول چې هغه کمرې ته مې سر ورتا کړ چې اوس مګې شلق نارې کړې نو کله به د باټینګڼو د اچار نه د مرچکي اچار ته ټوپ واو او کله بلکې مګې شړو شوتو کلسو کلوسو په هغه اچار په هغه کمره کې په هغه ډبو باندې ټوپونه وال هغې هم رنګونه واله ما هغه ملګري ته خدای قرآن ته وګوره ګورې دا راته وانه چې اوس به د پس د بازار اچار زما تېرېږي څنګه په لاره تلم لاهور ته تلمه یو ځای کې موږ جمعه ګل حاجي صاحب د خدای پاک وبخښي هم را سره و ملګري هم را سره و نو یو ځای کې لار کې وي لاله موسی نه دی خوا هلته م خوراک کو ملګرو یې دلته به یو ځای خپل پخلی به وکړو ځان سره م سامان اخیستی و وبې خورو نو ښه مونځ هم کو داسې یو مخامخ فیکټري پې لیکلی وه زه ورغلم چې دا فیکټري وګورم چې دې کې څه دي چې ورغله کې مینچې جوړې دی دا بازار کې ګوتو کې دا مینچې نه دا مینچې جوړې دی ماشاءالله ماشاءالله پنجابیان خواست هم د رنګ نه توري خواست هم خولې پې روانې وې نو په هغه وړو کې پخپو ګرځېدل ما یې دې نه پس د بازار مینچې به زه سوال نه پیدا کړي چې ویې مینچې پخپو پکې ګرځې دا حل دی ښه شی ځان له دا په خپله دې نه خوري په بل یې خوري او تنور چې بیا پکې ګرمي وي او ماشاءالله ډوډۍ ظاهر کې خشته ډوډۍ ده کرپنده ده کرپ کرپ کوي نو پاک تنور والا ته مې چې لاس اینځه صفا پاک نه کمیس ایستی دی او بجلی نشته او د ترخونو نه پکې خولې را روانې پوړو کې روانې داسې به نه کوې بلکل به داسې نه کوې ګناه به نه کوې حرام به نه کوې ځان له کم شی خوښې هغه په بل وخوره کم بیکری والا دی او کم مٹھایونو والا دی او کم اوټل والا دی د خدای خاطر وکا داسې خوراک پوخ کا په دې مسلمان اوخره چې په خپلو بچو کم خوري دا سوچو که چې دا زما رونه دي په دوی خورم دا زما بچي دي په دوی خورم رزق کې دونه مه ګټه بس لږه وګټه ښه شی وخوره
مردار سپی مخوره په خلکو باندې مردار سپی خلک په خلکو باندې خوري ګناه ده حرام دي ته په دې رزق ګټې داسې به نه کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه یو مفهوم د مشورې سره بخیر نور علماء توجیهات کوي یو دا ده چې ځان له کوم شی خوښی بل له خوښ کا کور چې سته په خپلو بچو په خپله کوم شی خورې میلمانه هغه شی پوخ کا دا نه چې زمړه میلمانه دي یاره ور واچوله ور واچوه پکې دا به نه کړي ودرېږي ځان سره به بوځې کور ته بل څه دي تکیا به ورته کېدې بالخ تولی به ورته کېدې په هغې به یې کښېنئ بل څه دي د خوشحالۍ اظهار به کې تندې به نه را ګونجې کې چې میلمه راغی او تا تندې دا تریو که نو بس که هغه په سړیتوب پېږي نو سلام دې واچي واپس دې دي تندې به نه را چوڼ کې ښه تندې به روڼ کې او ښه په سینه به لاس کېدې او د ښه خوشحالۍ اظهار به ورته وکې او د میلمه مخکې ګورې کنزل وینا به هم بچو ته نه کې بای سړی د میلمه مخکې ایستا دا بس میلمه پیشي چې وایي هغه پښتانه وي لورې تا ته ویمه او انګورې ته یې واوره نو دا ټولې خبرې تا مخکې بچو ته ولې نه کولې خو دې میلمه ته دې واورولې که نه نو که پخه که پوهېږي نو بس ځي دی خوشحالۍ اظهار به کوي تپوس به کوي څه خورې څه دله ښه دي دا بهتره خبره ده تپوس وکړه د میلمه نه ولې ته به تاوان وکړې بلا څیزونه پاخه کې او د میلمه به هغه څیز نه خوښ د هغې نه به یې پرېږدي نو څه پې ما په خپله یو ځل فریض مې یو ځای کې چا دعوت وکړه بویه نو ما ورته لکه دا مهرباني وکړه چې بس صرف ماله پخې نو ما لږه سبزي پخه کړه غوړي پې کم واچوه بس روجې موجې زه نه خورم پرهیز مې دی غوښې مخې زه نه خورم پرهیز مې دی سبزي پخه کړه ای که څه قیمه غوښه لږه غوندې چې او روټۍ وایي ډېره ښه ده چې ورلم سبزي پکې نه وه ټول چرګان او غوښې او دا قصې پسې پخ کړې بس کېناستم نو مې اوس دې کې ماله کم شی نه دا خو ما ښه څیزونه تیار کړل نو مې ښه څیزونه ماله ښه نه دي پرهیز مې دی نه دا لږ لږ پرهیز خلک ماتوي بیا هغه بل وایي خیر دی مونږ به یې وخورو که نه نو مې بس ځان له دې مېلمستیا کړې ده مونږ داسې پکې بدنام کړو مونږ به یې وخورو که نه بس میوې خورئ تاسو دې خورئ زه خو نه خورم خو بیا د شریعت خبره یاده شوه چې یاره میلمه له نري پکار چې کوربه خفه کړي نو د پرهیز د پاسه مې دوه درې څیزونه ترې راواخېسته دوی به دې مال به خوره که نه خوره که نه مې کاکاجي تا ته خو ما ویلي چې دا لاله نه دي زما پرهیز دې پې ناجوړه کېږم ولې کړې داسې تپوس وکړه د امام شافعي رحمت الله علیه یو شاګرد دی امام زعفراني د شافعي صاحب فقه زیات تر ده لیکلې ده شافعي صاحب د زعفراني میلمه شو او امام شافعي ډېر لوی مهمان نواز و چې لال میلمه شو څو ورځې وکړه دیرو نو زعفراني یو وینځه ساتلې وه ډېره قابله وه او د پخلي ډېره زیاته ماهره وه نا وینځه به راله نو د شافعي صاحب نه به یې تپوس وکړو زعفراني به ورته لیکلي و دا شی پوخ کا ځکه هغه ته د خپل استاد مزاج معلوم لیست به یې ورته لیکلي و نو به دا پخې او وینځه یو ځل لاله شافعي صاحب ورته یو دلته راشه ویو ښایي لیست نن به څه پخې وی صاحب آقا راته دا لیکلي چې دا به پخې وی دا یو شی پکې زیات کړه نن پکې دا شی پوخ کړه وینځه لاړه ډېره ښه ده میلمه دی هغه شی یې پوخ کړه چې روټۍ کېښوده نو زعفراني چې ورته کوربه کم لیست لیکلی و یو شی پکې زیات وینځې ته یې واس کړه وی دلته راشه وی دا یو شی دی پکې زیات ولې پخ کړی دی تا ته چې ما کم لیست در کړی و هغې نه دا شي څنګه زیات پخ کړی دی هسې تپوس یې ته وکړه چې دا دې پړه سره واورېدل چې دا دې پخه کړه وی صاحب د میلمه راته ویلي امام شافعي رحمت الله علیه چې دا شی پوخ کا وی ماشاءالله ایله په سنتو د عمل وکړه او ویندې ته وایي چې د ده د خوښې شی دی وله پوخ که په سنتو د عمل وکړه زه په دې خوشحالۍ کې مې ازاده کړې زه په مخه دې ښه بهتره دا ده چې د میلمه نه تپوس وکړه څه شی دې خوښ دی کم څیز ته دې زړه کېږي د هغې تپوس دې وکړه چې د هغه یو شی خوښ وي چې هغه شی وله تیار کړې د هغه د خواهش مطابق شی وله تیار کړې د هغه نی خوښ نو ته تیار کړې نو څه به پې وکړې او بل ادب دا دی بل ادب چې کوشش کوه چې رشته دارانو له دعوت وکړې مونږ خلک پردو له خو کوو که نه نه رشته کې نه کله کله داسې کوه یو ورور دې لګي شي ټول ورونو خویندو له دې دعوت وکړي مور او پلار له یو ځای کې دې راوغواړي داسې پالموله له تخیم چې دا حسدونه به هم ختم شي دا بغضونه به هم ختم شي د اختلافات به ختم شي
بل هفته کې یا بله میاشت کې د بل لور دعوت وکړي، ټول لونه ریرونه او خرایا خوري او دا ټول دی روغ غواړي. ما دعوت مختصر څه شی پوخ کا، تکلیف مه کوه، تکلفات مه کوه، دی به هم راغونډ شي. بل ورځ بله خور، بل ورځ ماما، بل ورځ ترور خاوند، چې دا په میاشت کې یو دعوت کېږي. تاسو نه تپوس کوم بغض به پاتې شي، حسد به پاتې شي، صله رحمه به برقرار پاتې شي. نو پردو له موږ څونه دعوتونه کوو، په ودونو کې موږ سره دعوتونه کوو، واه واه، په لکونو روپۍ موږ د واده په دعوت لګو، رشتو کې برانې دي په لکونو روپۍ. د دوی سنت لکونه لګو، شادي حال کې ډوډۍ ورکو، د لور وادي په شادي حال کې ډوډۍ ورکو، لکونه پې لګو. او په رشته کې رشته دار که د کاره کور ته رام شي د چا ستوته نه کوي. دعوت خپلو رشته دارو لوکه، صله رحمي به دې برقراري. او زما رونو چاله دعوت وکړه، نیکانو لوکه. ګنده خلک، بی دین خلق له دعوت مو ورکوه. په ابو داود شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یأکل طعامک الا تقی، وی طعام دې ستا پرهیزګاران وخوري، په نیکانو پرهیزګاران روټه. چې په ګنده او خلق وخوري بېلماز او به مونځ نه کوي، په بېلماز او په ګنده وخوري به شرابونه پیسکي او په کنزل کوي. او چې په نیک انسان دعوت وخوري مونځ به پې وکړي، جامه دې وله ورکړه مونځ به پې وکړي، ډوډۍ دې پې وخوړه اب هغه وجود کې چې ذکر به پې وکړي، مونځونه به پې وکړي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې روټۍ خورئ او دعوت کې په نیکانو باندې وکړه. او بل څه شی دی، میلمه به رټې نه ګورئ، هسې نه چې روټۍ وخوري. حضرت ابراهیم علیه السلام به بېل میلمه روټۍ نه خوړه. یو ځل باروت یو بوډا 70 د او یو کال یو بوډا را روان دی، تالی وی ابراهیم علیه السلام د مټه ونیو، راځه باباجي ما سره به روټۍ وخورې. ښه ډېره ښه ده چې کور ته یې دننه که روټۍ ورته کېښوده. باباجي چې کوم وخت کې روټۍ خوړه نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي د الله نوم واله بسم الله ووایه باباجي. هغه وی څوک؟ وی الله نوم. وی زه خو الله نه پېژنم، کوم الله؟ بس ابراهیم علیه السلام له غوسه ورغله چې خدای پاکه دا مې څه ګن راوسته، دا مې څه بلا راوسته، خدای نه پېژنې؟ وایي زه خو خدای نه پېژنم، زما خو کور کې خپل بوتان دي، خدایان دي، هغوی ته زه سجدې کوم. وخت خدای دا په بل غم بوړې حمد وایه د ډوټۍ سره د چا؟ د الله. الله خو زه نه پېژنم. بس ابراهیم علیه السلام ډوډۍ ته کېنولی و چې خدای د دې مټې نیسم، اوس یې پاسومه. ورته ویې ګوره د خدای نوم خدای پیدا کړی، خالق مالک رازق روزي خدای را کوي، نه خدای نه پېژنم. ما ته مسلې مه کوه، ډوډۍ دې راوسته ما ته مسلې کې، نه خدای نه پېژنم. وایي ډوډۍ دې راته کېښوه تا را دننه کړم. وایي ځه وځه په مخه، او آینده دپاره به زما زه ستا مېلمستیا به زما دلته بندوي په مخه دی ښه. خو چې څنګه یې وویسته نو فورا جبریل علیه السلام الله راولېږه. وی هغه مېلمه دې وراټو دې شاله. وی ګوره د الله نوم یې نه اخېست، ما سره د خدای په نوم باس وکړو، خدای نه پېژني، بوتانو سجدې کوي. رب العالمین وفرمیل ای ابراهیمه دا دې چې څه عزت خبر یم، دې چې کوم شرک کوي عزت خبر یم، دې چې ما سره دشمني کوي عزت خبر یم، دې زما نوم نه پېژني عزت خبر یم. بیا مې وله اویا کاله رده د خواهش مطابق ډوډۍ ورکړه، 70 سال مې ورکړه. یو ورځ دې میلمه شو نو دې رټه، میلمه ولې رټې؟ که کافر هم دې نه به رټې، اکرام الضیف، که مسلمان دی او که کافر دی رټې به نه. ولې دې ورټه میلمه؟ اوهو دا مې څه وکړل. په منډه ورپسې ابراهیم علیه السلام لاړ، لاره کې را لاندې کو. باباجي زه معافي غواړم راشه. نه نه بچې نه پرېږدم دې چې ته راشه. په زور یې راوسته. باباجي کوم الله چې ته نه منې، کوم الله سره چې ته شرک کې، کوم الله چې ستا اړه کې نشته، هغه الله زه ملامته کړم چې دی ما نه مني او یا کاله مې ډوډۍ ورکولې دی ورټه. هغه الله ورته راولېږلم اله شابه ما سره به دا روټۍ پوره کې. باباجي سترګو نوښ کې روانه شوې. ښه هغه رب چې زه دشمني کوم ما سره دوستي کوي، هغه رب چې زه نه منم ما مني او ما یادوي، ما ته دا رب وښایه او ما په خپل دین که کلمې شهادت ووې الله پاک هغه باباجي مسلمان کړ. میلمه به رټې نه، تندې به ورته نه ګونجي کې. اوس به کوربه څه کوي؟ دا خو د کوربه دپاره شو. اوس به میلمه څه کوي؟ میلمه چې راشي نو تنګول به نه کوي. دام قانون کې واوره، بالکل به تنګول نه کوي کوربه میلمه. رسول الله مبارک فرمایي ولا يحل له ان يسوي عنده، دله دا جایز نه چې ورسره دیره شي حتی یحرجه یا یحرجه، په حرج او په تکلیف کې واقع کې دا به نه کوي.
زمونږ په دې نفت العرب کې واقع راغلی ده یو میلمه راغلی و چاله چرګه راوړې وه کوربله نو هغه دیره شو وطن او روزانه به ورته وایي دا چرګه ګورې ما تاله لویه کړې ده په سبا به ورته بیا وي دې باندې ما ډېرې ښه دانې خوړلې دي خدای مو به خلک تعاون وکړي ښه موږ دا کار کیدی شي انشاءالله دې راتلونکې هفته کې ښه ختم راوړله او کیدی شي راتلونکې هفته کې موږ دا کار د مدرسې او د جومات شروع کړو انشاءالله پیسې کمې دي او پیسې په ډېرې زیاتې لګي نو لږ تعاون وکړئ ګورې موږ بار چندې نه غواړو اگر چې بعضې دوستانو د یو ځای بل نه پیسې را لېږلي دي موږ ته هغه په هغې باندې موږ دا خخته مخته او څه سودا مودا د اراده ده هغې له دې الله د دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي او تاسو لم دا به انشاءالله ستاسو په دې تعاون او په مدد الله پاک پوره کړي پسې چې چندې را په خدای مو ایمان دی او د خدای کور دی او د خدای جومات او مدرسه را انشاءالله الله به پوره کوي که خیر انشاءالله بهر کیف په حرج کې به نه واقع کوي نو هغه چې نو هغه چرګار به په یادوله یاره تا ما دا چرګه ګوره ډېره په مینت تا لپاره لویه په محبت تاله لویه کړې بیا به بل او دیره دی او زینه د ظالم بچې دیره دی او هغه وله ډوډۍ راوړې او دیره دی څو ورځې ورته تېرې او هر وخت به وي په دې چرګې ما ډېر ښه خوراک خوړلی دی هر وخت به وي دا چرګه ما ډېره تاله په مینه ساتلې وه چې شپږ ورځې تېرې شوې هغه کوربه لاړه چرګ یې واپس راوویسته خدای خاطر وکړه دا چرګه واله خو مو معاف کړه یو پیر صاحب و پیر صاحب مرید میلمه شوی تاسو ته خو مې پخوا به خلکو ډېرې ورځې تېرولې نو چې هغه به کله شپه به یې تېره کړه روټۍ به یې وخوړه نو سار به ته مرید تپوس وکړو وی حضرت ایثار به یې او که ځای به وی نه ایثار یم ورځ به بیا تېره کړه نو پیر صاحب و نو ښه خوراکونه به یې پرې وخوړل نو سار چې به شپه وشوه بیا ورته حضرت ایثار به یې که ځای به وی نه ایثار یم نو بیا ایثار بشو بیا به پر روټۍ وخوړه نو چې بیا به شپه تېر سار به یې بیا تپوس وکړو حضرت ایثار به یې که ځای به وی نه له ایثار یم چې څلور پنځه ورځې تېرې شوې که نه په بل ورته بیا تپوس وکړو وی حضرت تاسو به ځای کې ایثار به یې وی نه زه به ایثار یم وی ښه موږ به درنه لاړ شو ته ایثار شه خو موږ به درنه لاړ شو باقي کوربه څنګه دی لکه وایي چې میلمه دي کوربه به غل نه دي نو مال به وتښتي که نه بس موږ به د تار څه پرېږدو او بس سلام علیکم دا خو لوی مصیبت دی نو داسې به هم نه کوې بس ګوره چې دعوت یې درکدله او رالې ښه دویمه خبره بې دعوته به هم ګورې نه دی بعضې وخت کې ګوره ډېر خلک بې دعوته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې څوک بې دعوته چا کره لاړل دخل سارقا و خرج مغیرا وی غل ورننوته او ډاکو راووته او چې دعوت دله درکي خط دله کور ته راغی یوازې به دی بس دی به نه لګي ډېر خلک ایثار خط راشي زامنو ته ویې داسې کار دی هغه زه خو د کار له ځمه او بچې ټول ورشئ ښه بیا خفه کېږي غون ورشئ خفه کېږي په دې غون ورتلو خفه کېږي او یړه دې راله وچو ته وایې خفه کېږي تا ته یو خط را لېږلي یو کس بس خبره خلاصه دویم به نه بوځې درپسې کور ته راغې د ما واده دی او د سیل مې به ټول راځې بس بیا تکړه شوه د سیل مې خو د سیل مې معنا دا چې د کور کې څوک دی هغه راشي نه صاحبه چې په محله کې وادي نو که رده رشته داران لور نو صاحب په باجا بامخیلو کې چې تالته وادي که نه نو ټیلیفون به ورته وکړې د ترور د لور د ماما د زوی د نوسي د کړوسي د پلانکي واده دی ګورې ما ته یې ویلي ټول به د سیل مې راځې نو هغه خورلڼې او خورزې او لوڼه چې څومره ام ټول راوغواړي نو په یې وردېره کې دا به نه کوي دا ګناه ده شادي حالونو کې دا شی ډېر زیات دی زه خو نه ځم دې شادي حالونو مادي حالونو ډېر مې څوک مجبوره کي او بس اکثر مې بوځي نکاح ده یا د نیکان خلک یې بعضې د بشیرجان دوستاني پکې بعضې دا مخامخ ناست دی نو ما بوځي چې ته نکاح وتړي یا دوه درې خبرې وکړم نو زه ورته خپل ټیم وښیم ولې شادي حال کې چې وایي اته بجې ډوډۍ ده که نه نو 12 خلاصېږي او اکثر پکې تنګ ډکور هم وي تنګار هم پکې خېږي نیکان هم پکې شته هر قسمه پکې شته دی نو په دې شاهدي حال کې سي اکثر مونږ ته خلک وایي مونږ خو د 300 انتظام کړی هغې ته م ویلي 600 راله د 300 کړی 700 راله په دې پیښور کې یو قسم قوم ګرځي چې په دې هم پوه کوم احتیاط وکړئ احتیاط پیښور کې یو قوم ګرځي هم دې پسې ګرځي پردو روړو پسې هغوی څه چل کړي کباړ کې هغه په 100 روپۍ پتلونه اخیستي کباړي او کبال کې هغه د 100 روپو کوټي هغه ځان لا اچولي
او سپری مې په ځان مګلي او ښه چشمې نه دي هغه لسو پنځلسو روپو والا تورې چشمې هغه یې چولي او کونټه یې په لاس کې نیولي صاحب بوټان یې کباړې یې چولې پالش کړي وي او چې په شادي حال ورشي که نه هغه ته څوک ویلی شي چې مه راځه کارډ شته که نشته هغه هم سوچ کړي چې پلار به وي د زوی مې میلمه دی او زوی به وي د پلار مې میلمه دی او یو به وي چې دا مې ورته ماما زوی وي دی ترور زوی وي دی چې راشي که نه د شادي حال مخکې کوز شي او کوم سټایل یې جوړ کړي خپله کونټه یې ړقوي سلوټ ورته کېږي ګورنر صاحب راغی سلام په خیر جی حضرت دلته کښېنه ښه مزېدار کښېني بې دعوته ورننوځي چا ورته نی ویلې ځان یې ریګمال کړی دی ځان یې خشته کړی دی کښېني ښه ډوډۍ په طبیعت برابر شو خو د سیل مې وخوري که په طبیعت برابر نه شوه نو زه روزي بیا بل شادي حال ته ځان رسوي دا ډېر قوم دغسې ګرځي قسم دې سره ته قسم خورم جومات کې ناست یم ما د خپل کلي یو سړی ولیدل یو شادي حال ته د ډېره موده شو اوس مړ دی هغه سړی مړ دی خدای پاک دې وبخي نوم چې نالې بیا غیبت کې نه راځي د دې خپل کلي یو سړی مې ولیدو ډېر عجز سړی و ډېر عجز سړی و او مزدور کار سړی و او یو ځای کې مې وسو چشمې یې چولې پتلونه یې چولې دی کوټه یې چولې دی او په شادي حال چې زه سره وځم دقه یې چې دی راننوته چې داسې مې ولې سر یې ښکته کړ مې دلته راشه هلک څه کې خیر دی پتلون دی پکې څنګه اچولی دی پتلون د تړلو په چل هم پوهېږې که نه پوهېږې دا دې څه چل کړی بس ما وې اوس دې ملامته کېږي غلې غوندې تی ووتم مې دا اوس وګوره ورته دې اوس تورنګزو نه راغلی دلته په شادي حالونو باندې ګرځي خدای چې څو به یې والي نن غرمه یو کې او ماښام بل کې او بل وخت بلکې داسې د یو ځای بل دی نه خلک ځي دا چې وي 300 تنویل او شپږ سوه رالل دا څوک دا فرشتې خو نه دي راغلي او نه پیریان راغلي دي دا همدقه خلک ګرځي دا د کباړ پتلون متلون یې چول او چشمې مشمې او ځان یې سیکرټري صاحب او د ځان یې لوی ته به وایي چې بس وروره دا خو دغه دی دا څه ورته ویلې کېږي لوی سیکرټري دی پولټیکل ایجنټ دی دته به څوک وایي چې مه راځه دا حرامه ده قسم په خدای حرام که یو سړي ته پته وي چې دی راځي ملا صاحب د سره بغیر شاګرده نه ګرځي یا دا خان صاحب د بغیر د ډرایور نه نه ګرځي یا بغیر د یو ګنر نه نه ګرځي نو هغه دلالتن ورته زموږ علما وایي هغه پکې بیا شمار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي ډوډۍ کړې چې کله دعوت له روان شو هغه د دعوت په وخت کې یو صحابي نو وروسته ورسره ملګری شو هم ورسره روان شو چې پیغمبر مبارک ته ځي زه م ورسره چې هغه دعوت دی له ورغې هغه ته څه وایي وی تا چې کوم وخت دعوت راکوه دا یو ملګری پکې نو دی اوس وروستو راغلی دی نو که ستا خوښ اجازت ورکوې خو ډېره ښه ده که نه دی به واپس شي هغه صحابي وی بلکل زما له طرف نه اجازت دی را دننه دی شي بې اجازته به بلکل نه دی او بې دعوته به پردی ډوډۍ له بلکل نه دی دا ګناه ده دا په شریعت کې حرامه ده او حضرت بل بسي چې کله روټۍ خوري د خدای نوم بالې بسم الله به وی ښه بسم الله به وی ډوډۍ کې برکت به پیدا شي او چې کله ډوډۍ ختمه شوه الحمدلله به وی دا آداب دي بسم الله به وی د خدای په نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم روټۍ خوړه صحابه ورسره ناست دي یو باندې سې راغی ډوډۍ کې داسې صحابي وي داسې ډوډۍ مې نه ولیدې چې په لومبي وخت کې پکې ډېر لوی برکتو مونږ لګیو خرو خلاصېږي نه هغه صحابي راغی په یو دوه وړۍ یې خلاصه کړه باندې سې دی باندې نه راغی باندې والا آداب به وروستو زده کول وایي داسې ډوډۍ مې نه ولیدې په اول کې پکې برکت ډېر و اخره کې پکې اډوونه نو هغه رسول الله مبارک وفرمایل وی مونږ چې شروع کړه د خدای نوم مو واغېسته نو برکت پکې پیدا شو او دا ملګری چې راغی د شروع کړه د خدای نوم یې وانه غېسته نو شیطان ورسره خوراک وکړه نو خبره خلاصه شو د خدای نوم باندې او که په اول کې دې هیر شي نو بسم الله فی اوله واخره یا اوله واخره او که داسې په پښتو کې وایه د خدای نوم لومبي ځل کې معلم اخر وخت کې معلم او د خدای حمد بادا کې په روټۍ باندې چې نوړی اوچته وی الحمدلله چې اخره کې فارغ شي الحمدلله یو لوی عالم دی سلیمان ابن حرب د هارون الرشید په زمانه کې هارون الرشید ناست دی نو وی یو ګیلاس اوبه راوړی نو سلیمان ابن حرب هغه مرۍ منډه کړې نو ګیلاس اوبه یې راوړی نو چې هارون رشید خولې ته اچولې نو سلیمان ابن حرب رحمه الله ورته وی وی صبر وکړه مسکه صاحب خو عالم و د علمو به قدر کړ وی اسې صاحب تا نه یو تپوس کوم چې ته په یو ځنګل کې یا په یو لاره کې روانې او ډېر زیات تږې شې او تا ته اوبه نه میلاویږي
او د تندې مرې او څوک د ګیلاس اوبه راوړي او درته وایي چې دا نیمه بادشاهي به راکې نو ور به یې کې هغه وایي چې زه مرم په بادشاه څه کوم چې د مرګ نه بچ کېږم په یو ګیلاس بلکل به یې والا ورکړم بلکل وی ښه چې بیا یې دغه نیمه بادشاهي خو دې ورکړه هغه اوبه دې اوس کله د خېټه کې ونښفتې او په متیازو کې نوځي بعضې وخت د سړي مساله کې متیازې نوځي ډېر دړ کوي خدای دې مساتي نوځي یو سړی راغی او هغه وایي زه دله دا ګیلاس اوبه وباسم ما سره داسې دارو دی چې دا متیازې به دنه اوس وځي دا ګیلاس اوبه او ته دړ نه تلقېږې خو دا نیمه بادشاهي راکه ور به یې کې هغه وایي چې زه له مرګه بچ کېږم ولې به یې نه ورکوم ورته یې پته راته ولګېده چې ستا د ټولې بادشاهۍ قیمت یو ګیلاس شو ٹھیک شو په نیم ګیلاس په نیمه بادشاهي ګیلاس اخلي او په نیمه یې باروځي زمارونو دا مونږ چې خوراک کوو قسم په خدای په دې به د خدای حمد وایو دا د خدای ډېر لوی حمد شکر دی ولې چې خوراک درته میلاو شو ډېر خلک دي غریبانانو ته خوراک نه میلاوي خدای ګواه دی په دې پېښور کې مې لیدلي داسې خلک چې په د فروټو پوستکو ته ناست یې غرالي او سټي یې او داسې خلک مې لیدلی دی داسې خلک چې هغه روجې کم په ودونو کې بار وغورځوي په هغه بالټي کې نو په ګوتی کې راوالي پلاسټک ګوتی کې او کور ته یې ځغلی او داسې خلک مې لیدلی دی زما د په خدای قسمي قسم درته خو داسې خلک مې لیدلی دی چې په ډیران د پاسه زړې ټوکړې راغونډوي زړې ټوکړې دا مې لیدلی دي په ډیرانو د پاسه مچان پې بنګېږي باباجي په دې څه کې دا وړمه د خوراک درک نه لګي خر ته به کم چې بچو له پیونوړی روټۍ والا شکر نو باسي چې تا له خدای وړه درکړل جرنده او ډوډۍ د له خدای پاک درکړه او سبزي او ترکاري خدای درکړه ټول وایي الحمدلله او بیا چې دله درکړه غاښونه یې دله درکړل په هغه غاښونه معده کې او چې غاښ دې نه نو ته به دې خړه کېږي په څه به یې خورې ګنډېرو ته به دې خړه کېږي جویلې به یې نه شي غوښې ته به دې خړه کېږي او خوړی به یې نه شي غاښونه ما د یو باباجي یو ځل وی یاره جي غاښونه نشته داسې فریاد یې وکړ مې د څو کال وي اتیاو نه خوړېدلی وي مې اتیا کاله دې په دې غاښونو په منونو په ټنونو څیزونه معده کړل په ټنونو غوښه په منونو ستا نه یېره ده چې دا څونه دې خوړلې ده نه یو هر څه دې اتیا کاله دې لکه د میچن په شان پې څیزونه معده کړل او خېټې له ور بسې که که نه باباجي اوس لږ نرم څیزونه خوره دا دې ځوانانو ته پرېږده اوس ویې خندل نو دا ګوره د خدای نعمت چې خدای غاښونه درکړل او بیا معده دې روغه ده د چا چې د معدې بیماري وي راشه توبه وباسه چې خوري الټی کوي نه مې تېرېږي چې خوري الټی کوي یو سړي به د خدای نه سوال کو د پیسو دولت نو یا خدای پاکه ما له حضرت خضر په مخه راکړې چې دوا راته وکړي او خدای یو نیک سړی هر څوک چې وله راغی وی څه وی یاره زه د خدای نه مال غواړم وی حضرت خضر دې غوښتې او زه یم وی وایه وی بس ما ته سوال وکړه چې ما له خدای پاک ډېر مال دولت راکړي وی داسې نه ده داسې وکړه چې ته لاړ شه بازار ته او بازار کې یو مالدار سړی وګوره د هغه نوم زده که نو ما ته به هغه یاد کړي زه سهار له بیا راځم چې ما دغسې کا نو حقه دعا به وکړم هغسې به دې خدای کړي هغه وی دا خو ډېره ښه خبره ده سهار لاړ نو زیات مالدار مونږ خلکو ته زرګران ښکاري ځکه هغوی د زرو کاروبار کوي دې خلکو ته په عرف کې دی لاړ د زرو مارکیټ ته بازار ته اوس یو دوکانونو چکر لګوي یو زرګر دی چې اوس هغه ته به پونډونه دي او مال او زر دي او خرڅېږي اخیستلي کېږي او بلا نوکران دي دی ورغې هغه ته کېناسته او ورته وایي چې داسې کار دی چې دی او مخامخ ولاړ دی پیشکي شو ایشه دی خوا راشه وی څه وی وی دلته څه له ولاړې یاره دا تا ته یو خبره کوم خفه نه شي ولې خفه کېږم وی دغسې یو نیک بنده راغلی دی او ما خدای ته سوال کړی و الله را لېږلی او ما وی ما ته دعا وکړه چې خدای مالدار کړي هغه وی بازار کې وګرځه او یو سړي نوم زده که ما ته به ووایه چې د دغه سړي په شان که دعا به وکړم خدای به د هغه په شان کړي نو ما ته ته ډېر مالدار ښکاري دا سره او سپین ارض ځي نو زه وایم چې زه دعا وکړم چې ستا په شان مې خدای کړي نوم راته لږ وښایه پلار نوم راته وښایه هغوی بچی کښېني پام کوم ما ورته یاد نه کېږي ما نه خبره لاول خو دوه خبرې دي زما یو خبره خو زما دا ده چې زه بیمار یم ناجوړی دا چې څومره ته ګل ته ګورې دا چې کم تا ته مخامخ ښکاري دا ټول زما په مخ کې غوښې او چرګان او زما مال خوري زما پکې نصیب نشته ما باندې دا هر څه بند دي او ډبې راواغی شوي دغه پیتي مال راځي او دا خورم نو مال به دې ډېرې دا به دې خوراکې نه څه به پکې
وی دویمه واوره دویمه دا وه چې ښځه مې ډېره زیاته خوښه وه زه ډېر زیات خوښ ښځه مې ناجوړه شوه چې ناجوړه شوه بیماره شوه ډاکټر بیا طبیبانو وی دا مري دا ختمېدو والا زه کېناستم چې ښځې دا ستا نه بغیر به ژوند څنګه تېرېږي چې ته نه خوښه مې ډېره وی ما ته وي 16 اعتبار دی خو زه که مړه شم زما 40 کې به دې بله ښځه کړي نو ستا نه بغیر بله ښځه سوال نه پیدا کېږي چې زه بله ښځه وکړم وی چې په سړو اعتبار رښتو بله به دې کړي بس ما نه یو غلطي وشو زه لاړم او د ښځې د خواهند د خواهشاتو چې کوم اندام یې هغه مې ځان نه پرې کړ او ډاکټر طبیب لکه سنت چې سړی کوي برابر وګنډلم او رالم ښځې ته مې هغه اندام کېښود چې اوس ته یقین راغی بس اوس خبره ختم رې او دې وخت کې زما خواهش ته نشي پوره کولی بله ښځه چې څه کوم زه پې څه کوم خیر و خلاص اوس دې یقین راغی وی اوس مې یقین راغی وی خدای مې ښځه جوړه کړه خدای دې تباه و برباد کا خبیثه دا ستا کار اوس مې ښځه خدای جوړه کړه زه اوس بیمار یم قسم اخلاصه ده اسم نشم کولی د ښځو په مثال یم او زه ورته ناجوړ یم دغه پیتي مې خوراک دی ښځه مې جوړه کړه او اوس خفه کېږه ما اوس زه اسم نشم کولی دا چې څومره نوکران ته وینې که نه دا زما ټول څه د حلالو د حرامو خاوندان دي زما د ښځې او څه د حرامو بچي دي ښځه مې لګیا ده ګناه کوي او بچي دې پیدا کېږي ما سوال کوي چې زما پچان دی خدای کا غواړي کو زما پچان که نه هغه وی خدای دې بیخ وباسي دا ګوټ چاري راله ډېره ښه ده خو چې پرلت وغځم چې څه خورم نو زړه ته مې کېږي پرهیز مې نشته دی او چې څه کوم د خپلې بیبي سره د خپل شریعت او جایز مطابق نو هغې کې خدای پاک زه برابر ساتلی یم زما وروڼو بنیادي خبره دا ده چې خبره مې دې پورې کوله چې خدا د دعوت متعلق خبره مې کوله درته چې دا یو انسان د بل بې دعوته به یو ځای له ځای هم نه چې یو ځای ته چا دا بللی نه او بې دعوته او د خدای حمد بادا کې دې پورې مه خبره کوله چې خدای موږ له روغ صحت را کړی دی الحمدلله هر شی راله برابر دی چې موږ یې خورو بله دا خبر دا خو دعوت خبر او که هسې څوک د چا تپوس ته ورغی یا د چا ملاقات له ورغی او د روټۍ وخت نی ډېر به نه ایسارېږي دا هم د شریعت مسله ده رسول الله مبارک فرمایي وی چې د مریض تپوس له لاړې څونه ساعت به ایسارېږي پخوا چې به زمونږ خلکو غوا لشل او یا اوس لشي نو چې کم وخت کې غوا ته بچې ور پرېږدي که نه او پی ته والي نو بچې ته بیا اخوا نه د غوا نه چې کله پی والي نو بیا ورته بچې ور پرېږدي نو هغه بچې د غوا غولان دی یو دوه درې ټونګې ورکړي نو هغه بچي ته هغه غوا بیا پی را پرېږدي نو بیا ته بچي وتړي دغه د بچي د پرېښودو ټیم دومره ټیم به ایسارېږي زیات به نه ایسارېږي او په تکلیف کې نه اچي تپوس له ورغې بس ډېره ښه ده یا ملاقات له ورلې د روټۍ وخت نه سلام علیکم یا اسې ورلې دعا له چا له ورلې یو مشر له یا بل څه مقصد له ورلې نو ډډه به نه وی یا د هغه ملاقات کې ملاقات یا د هغه تپوس پوښتنه به کې ولې څه پته لري کور څوک شته د خوراک پخولو که نشته یا کور د خوراک څه شته که نشته یا کېدای شي کور والا بیماران انتظام نشي کولی که د ډوډۍ په وخت کې ورلې نو بس چې هغه ته څه تیار یې هغه به درته راوباسي په هغې به خفه کېږې نه چې تا زما مېلمستیا ونه کړله دا د مېلمستوب آداب دي یو خبره درته بله مو کومه بعضې خلک دی چې هغه دومره د مېلمه شوقي وي دومره چې ښځو له بیخ وباسي سارم مېلمانه او غرمه مېلمانه او ماسخوتن هم مېلمانه او سبا مېلمانه او بل ورځ هم مېلمانه په ښځو هم لږ رحم وکړي ټول اوس ښځه غریبه لګیایي او پرېکول کوي او پخلی کوي بیخ د ښځې وځي په دې کې غریب هم مړه شي نو ظلم به په ښځو باندې هم نه کوې ښځو سره به لګی او پوټې ګزاره به کوې دا د میلمستوب او زه یو بله خبره درته وکړمه دا چې په دې مړو کې ورې په ښادو کې مې درته وایي په مړو کې موږ ډېر ظلم کوو بعضې خلکو کره مړي وشي خلک پې دیره شي او بیا بالخصوص په درېم او په جمعه کې د سحر د 8 بجو نه خلک راشي په کرسو یې ډډې والي او تر څو چې ډوډۍ نه خوړلې نه ځي هلکه ظلم مه کوه شریعت کې خدا وایي چې کم کور کې مړی وشو نو ته والا روټۍ یوسه شریعت کې خدا وایي وخت رانه زیات تېر شو خو یو قیمتي خبره مې را یاده شوه
یو سړی و هغه په ریاض کې دا تقریبا یو کال دوه مخکنۍ خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله وی ودوم په خوب کې راته یو سړی وی چې ټلیفون یې وکړه چې په خوب کې راته یو سړی وی چې یو سړی نوم یې راته واغې چې دی د ټلیفون نمبر دی او دی عمرې له بوایي وی هغه نمبر یې چې واغې شاید زما له ذهن نه ووته سهار چې پاڅېدم جومات امام ته مې وویل چې دغسې ما ته په خوب کې څه ووایي چې یو نمبر یې د ټلیفون یاد کړه چې هغه عمرې له بوځه نمبر دې یاد دی نه وی په دویمه شپه مې د بیا دا خوب ولیده بیا راته هغه سړی وایي الحمدلله بیا راته وایي چې تا ته ما ووایي چې دا ټلیفون نمبر یې دی او دته ټلیفون وکړه د سره میلاو شو د عمرې له بوځه یاره ما نه خوا نمبر یې دی دا نمبر یاد کا نمبر یې راته ووایي چې راویښتم نمبر مې زیاد و زر مې ولیک امام صاحب ته مې بیا ووایي چې نمبر خو مې یاد دی او دا نمبر دی څوک هم یو شپه بیا صبر وکړه په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټلیفون وکړه عمرې لی بوځه هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و ټلیفون مې ورته وکړه ما یې بی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دی پتا کوم وی هغه داسې په خلط خلط وخاندل چې موږ مونځ نه کوو ته م عمرو له بوځې مونږ روجې هم کله نیسو کله نه نیسو ته مونږ عمرو له بوځې یاره اړه مې خفه شو چې خدای د څه مطلب دی خو ما چې دا کار به کوم ما ورته وی بی جان بات نه دوست دی نه مې رشته دار یې نه دی پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو درې شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر درې شپې و چې ماله څوک راکوي ما ته پته نشته او نه یارېږم چې تا باندې به د ما څه روزګار او کاروبار راشي یا حاجت به مې در باندې راشي خو ما دا درېیمه شپه را وایي چې دا مې ووایي هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو لاړم ملاقات مې ورسره وایي سړي خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم درنه هلته ویم زه خو شراب هم څکم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده ما چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم وی دا ډېره ښه ده چې بوځی پښتانه وایي مفت شراب قاضي هم څکلي دی وی عمرې له مې بوت وی چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پې وکړو وی چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف یې وکړو چې بیا سایې کوي صفا مروه په منځ کې ډېر ښه اطمینان سره سایه وکړه بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو مونږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګوره ما به خپل کور ته واپس را رسی هسې نه په لار به مې نه پرېږدې یوازې زه تنګېږم چې کله طواف نه فارغ شو سایې نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مې خورئ ما مې خورئ وی دې ما ته وایي چې ځو مې او یاره زه یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکاته مونځ کوم بیا ځو ما یې ډېره ښه خبره زه به هم وکړم وایي چې حرم ته څنګه نه ننوتو ما خپل 2 رکاته وکړل او دې په لومبي رکات کې په سجده پروت دی او سر نه اوچتی یا خدای پاکه لکه ما مونځ کو تا اوسه پورې لومبی سجدې نه سر نه پورته کړی ناست یم خو سړی هم هغسې پروت دی هلته خو پولیس والی ویسې نه څه جنجال جوړ هغه ته مې آواز وکړه چې دا د ما ملګری وخت په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویړقو ساتې وته ومړو خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسو کور والا ته مې دغه چلو شو خو بس ټیک نه د خدای طرف نه وه بیبي نه مې تپوس وکړه چې دې سړي څه کار کړی وایي چې دا خو ډېر بې لمازه و ده سره خو زما په مانځه جګړې دا خو ډېر روژه خور و زما به ورسره په روژه جګړو چې روژه نیسه دا خو ډېر شرابي و ما ورته ظالمه خدای نه منې الله به درنه تپوس کړي شراب څکې دا خو ډېر شرابي و نه څه کړي دي یاره یو عمل یې کړی دی دا څه دي وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو ډېره جزانه غریبانه نو چې خاوند به څه مزدوري کوله څه نوړی روټۍ به یې راوړله ډېره جزانه نو په هغې به د بچو ګزاره کېدله یو سړی مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي دا مې دې پورې و چې په مړو مه دی راکېږئ چې کم کور کې مړ شي په خپله وله روټۍ یوسئ هغه غریبانان په غم کې پاتې دي د جمعه او د څلوېښتې او د درېیمه ده او د دنیا د سار نه 8 بجې ناست یو تر ماسپښینه پورې په دیرۍ په 10-12 دیګو کار نه کېږي هغه غریب د ښځې کالي خرڅ کړي یا ولا څاروي خرڅ کړي یا ولا ځمکه خرڅ کړي ولې دا خلک راته ناست دي رانه نه دا به بالکل نه کوې ګوره دا زما ومنې دا خبره ته د حقیقت کومه په درېیمه کې یا په جمعه کې مړي دومره قسم په خدای خلکو ته ګران شي وري چې دا موږ ته خلک دا ځکه چې موږ ته خلک شکایت کوي مخکې ورځو کې مراته چا وایي چې مهرباني لږ په تقریر کې دا ووایه موږ بې
بیخه مو وت خلک راشي بس په درې مدیرې مونږ خو یو دیګرو چې نشو پخولی او په بلا شی را باندې دیری څه وسره وکړو بې شړلی هم نشو یا په جمعه کې را کړه خپل او پردي ټول پراته لکه خو راوړی وله که نه خیر زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې وی تا صرف یو کار دی چې دلته هغه سړی مړ شو ښځه کونډه پاتې شو ماشومان بچي پاتې شو نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه یوې وړه د هغه ښځې غریبې مزدوري خو بنده شو ځکه خاون مړ شو ښځې خو بار مزدوري کولی نه شوه 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه به 4مه ورځ څه نشته چې نشته نو هغه ښځې په لوښو کې څه د خلکو نه هغه 3 ورځو چې څه پاتې ماتې هغه یې ګرم کړل په بچو باندې وخوړل 4مه ورځ هم تېره شوه په 5مه ورځ بیا څه نشته خلکو هم روټۍ بنده کړه مزدوري هم نشته دې ښځې کور کې څه کباړ مباړ وغیره راغونډ کړه وغیره خرڅ کړه کباړ مباړ په هغې څه واغېښتل بچو خوړل ورځ به په هغې ګزاره وشوه بیا څه نشته کور کې چې کوم زیاتي لوښي موښي وغیره خرڅ کړل هغې په بچو خوړل بیا څه نشته خیر دا ښځه لاړه یو دوکاندار لا په پرده کې دوکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی مو ما له لږ قرض وړه راکړه بچي راته نار دي نن 2مه 3مه ورځ ده جاړي راته ماشومان د لوګین او سوال هم ګناه ده نشم کولی او قرض راله راکړه چې ته زه کوشش کوم که چا سره مزدوره شومه یا چاته کور کې نوکره شومه او چا را باندې خدمت وکړه در به کوم هغوی زه خپل کار کوه نیکبخت دی تا له قرض را تا ته پلار خاوند هم نشته بچي دې واړه دي ته ماله څه راکړې ویې رټله دا غریب واپس را اوس دا هم وږې ده زامن هم وږي دي ماشومان بچي هم وږي دي دې کې مشر زوی دا 7 کالو نه جوړه شو دا لوږې د لاسه غریب نه جوړه مور ورته سر ته ناسته ده آها خدای د داسې حال نه مو ساتي او مور وله په سر باندې زور کوي د هغه غریب تبه ده او د لوږې د لاسه یې تبه ده او جاړې چغې وایي مورې خېټه مې خوږېږي یا مورې دړ مې دی ای مورې د ما خېټه خوږېږي مور ورته سر ته ناسته ده په سر زور کوي او ماشومه خورې ده د 5 کالو یا 5 کالو غالبا هغه وله او نور ماشومان خو واړه دي اوبه راوړي کله په سر اچوي او د بیجان له کله په خپو اچوي چې د ما رور به جوړ شي ناستی مورې څه نشته چې د خوله کې ور واچومه بچي اوبه شته بل څه نشته اوبه شته راواخله بل څه دي دا ماشومه خورې څه وایي دې مور ته وایي مورې دا بیجان به مې کله مري زما دا رور به کله مري بچي دا دې څه ووایي وی نه که نه مونږ خو د لوږې مړه شو که دې مړ شي او 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ راوړي ګزاره به وشي که آها ګران کار دی دا ماشوم دا مور یې پاڅېده او خدای ته ودرېده یا الله ازمایش کې پرته یم خدایه ته په خپل کار ښه پوهېږې موږ نه پوهېږو الله دې سره څه وکړم د دې ماشوم او دې بچو سره څه وکړم دې ښځې دا فریاد کړی دی او دې خواته زما دا خاون دا چې کوم خاون زما شرابي و مونځ به یې نه کو روجې به یې نه نیولې وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شوه دقه ټیم دی بیا چې وروسته معلومات وکړه یا ښځې یو خبره مې یاده او د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړو هغه ښځه بچي بیا څه کوي او خو به د لوږې مړه شوي هله شابه دا ډوډۍ راکړه خوراک راکړه په منډه یوړو ښځې که ماشومانو له یوړو او په هغې باندې وخوړه ماشوم باندې مو خوړه په هغه خویندې مو له وخوړه په هغه ماشومان رونو مو په هغه ښځې او دې ډیوټي مقرر کړه چې سار او ماښام چې روډۍ پخی د دین پخوه زه به غرمه سار ناشته غرمه روټۍ او ماښام روټۍ که ځینې ته به برقه په سر یې وړې به دقه یو کار یې کړی دی بلې اسم نه دی کړی رب العالمین ورسره څه چل وکړه خدای پاک یې خاتمه بالایمان او د طواف او الله والا بل سړي ته به عمرې لی بوځه او خدای پاک په طواف مو کړه بیت الله عمره مو کړو په حج بیت الله په حرم کې دنه ته په سجده کې سو وستل رسول الله مبارک فرمایي ما ته انسان کم وخت کې زیات نه دی چې کم وخت په سجده باندې دعوت چې دی دا کوي رشتہ دارانو لا نیکانو لا صالحینو لا خپلو لا کوي حلال په خوره او بے دعوت مزه او په مړو مده راکېږي دینه لګیو پټي احتیاط کوي او ځان ساته او که یو سړی داسې وي چې هغه دعوت پریزي نشیتلی یا مشکلاتی وسره پورته ولی یو سا ماما دې دی تره دې دی ترور دې دا غریبانان دي یا بل څوک دي ها دعوه نقد ول مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا مې د شیخ صاحب نو ورېدلی شیخ زنجان شهید رحمت الله علیه او مولانا اشرف علي صاحب په کتاب کې مې ولیدل وې 3 قسمه دعوت ته 3 قسمه یو دا دعوت ته چې ته دعوت وکې او څوک راوغواړئ او کور پې روټۍ وخورئ وی دا ادنا دعوت دی وی ځکه چې څوک دی چاله څوک دی راوغوښتل نو ادې مو کړو
او ځان دې مو کړو ښځه بچي دې مو کړو. وی دویم متوسط دعوت دی ادا دی چې کور پوخ کې او میلمه کور ته یوسي که د پرېږده څه به یې کړو ما نو وی ښځه بچي دې مو کړو ځان هم خو میلمه د کړو نه بچ کړو بل میلمه به یې مخوري کور ښځه بچي به یې مو سره وخوري په هغې به ډېر خوشحاله شي. او اعلی دعوت دا دی چې نغدې وله ورکړه ښځه بچي دې د کړو نه خلاص کړه خلاص کړه په نغدو هغه خوښه ده که جامې پې ځان لالي که ډوډۍ اخلي که چرګ خوري او که پیتي خوري. زمارونو دا مې څه اصول او آداب د شریعت په رڼا کې درته ذکر کړل. الله پاک ذوالجلال دی په دې زموږ عمل نصیب وګرځولي کړي او خدای پاک دی موږ تاسو له د خیر او د برکت ژوند راکړي. رزق حلال دی خدای موږ تاسو له راکړي. الله دې د حرامو نه وساتي. خدای پاک دې د اتفاق او د اتحاد ژوند نصیب کړي او الله یې د سنتو مطابق زندگی زموږ نصیبه کړي. دې زموږ جومات او د مدرسې ته دعا کوي چې خدای پاک د خپلو غیبي خزانو د جوړولو بندوبست وکړي د خپلو غیبي خزانو نه. او بعضې دوستان دې زموږ رشید خان دی دا زموږ دلته د محلې ملګري دي هغوی پکې لګیا دي او خدمت پکې کوي هغوی دپاره هم دعا کوي. دا مامون دی د حاجي صاحب نجیب حاجي صاحب زوی دی هغه پکې خپل کار کوي یا سې نور پکې خپل د محلې ملګري خدمت کوي د محلې خلک روټۍ ورکوي. دا چې څومره مزدوران دي ټولو دپاره دعا وکړه چې خدای پاک د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړي او د هغې اجرونه خدای په دواړه جهانه ورکړي. چا چې وقف کړی دی د هغوی خویندې ټول خاندان دی خدای د خیر او د برکت ژوند نصیب وګرځولی کړي. او الله پاک چې څومره میلمانه راغلي دي یو ځای بل ځای نه خدای د ټولو د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي او خوشحالۍ نه بیمارونه پاک زندگی نصیبه کړي. داسې بعضې دوستان دي زموږ یو ملګری دی د هغه لور بیماره ده د یو مرضو د میرې دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي. باید دوستانو ټلیفونونه کړي چا مور پلار بیماران دي چا کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي چې اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي. او خدای پاکه دا موږ د دې جومات ته دعا کوي چې خدای په خیر مکمل کړي. باید دوستان دي موږ سره لږ لږ مدد کوي داسې د بار نه بعدې دوستانو سره لږې شان مدد کړی دی داسې دلته کې بعدې دوستان کوي. الله پاک چې چا دې سره تعاون کړی د نمونه نه علم که لږ دی که ډېر دی خدای د هغې بدل هغوی له په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم نصیب وګرځولی کړي. او حمیدالله صاحب زموږ دوست دی خدای دې مور او پلار ټول له روغ صحتونه ورکړي. خدای دې ټول مسلمانان د پریشانو نه وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین. یو طالب د بل طالب کتاب بغیر اجازت مطالعه کولی شي که هغه نه خفه کېږي کولی شي که هغه دې ته اذن دلالتن وایي که پې خفه کېږي بیا دې نه کوي. और आज मैं इन सब को बर्गर बना के दूंगा। पहले मैं इस पतलू को बर्गर बना के देता हूँ। ये लो पतलू तुम खा लो। तुम्हें कैसा बर्गर चाहिए? अच्छा तुम्हें ऐसा बर्गर चाहिए। ये लो कोल्ड ड्रिंक ले लो चिमगम सर और पतलू जल्दी जल्दी से ले लो। हसीड आराम को तो अंडे वाला बर्गर चाहिए। रुको हसीड आराम मैं तुम्हें अभी देता हूँ 1 मिनट मैं भी तुम्हें अभी देती। अबे तरीके पतलू तू तो गुस्से से पड़क रहा है। अबे क्या हो गया पतलू? अबे पतलू 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 अबे हसीड आराम तो चला गया। हट यहाँ से हसीड आराम नहीं करना तो नहीं कर। हट यहाँ से भागे यहाँ से। हाँ मैं तो हार गया। ओह नो शिट 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 मैं तो ऐड आ गया। ऐड 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 आ गया ऐड आ गया ऐड आ गया। लो भाई इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं इनको फारिग करते हैं। ये लो भाई मोटू पतलू तुम भी ले लो। ये लो भाई ये लो ये लो ये लो। अरे मोटू झटका ये लो। अरे मोटू पतलू अरे मोटू तो गुस्सा गया पतलू तो चला गया। अबे जल्दी जल्दी से ले लो भैया। अबे तुम भी ले लो। अबे तेरी किसको तो पसंद ही नहीं आया। अबे तेरी की सब जा रहे हैं आजकल। चलो चलो जल्दी से इन सबको फारिग कर देती हूँ। उसके बाद मुझे भी अपने लिए बर्गर बना के खाना है। ये लो मोटू ये लो पतलू ये लो हसीड आराम ये लो पतलू ये लो मोटू ये लो नंबर 1 ये लो जॉन बनेगा डॉन ये लो पतलू ये लो मोटू ये लो चिमगम सर ये लो डॉक्टर झटका ये लो मोटू ये लो पतलू। किसी को भी मेरा बर्गर पसंद ही नहीं आ रहा। अच्छा सा बर्गर बना के देता हूँ और चिमगम सर